هلک یا جینۍ چې کله بلوغت ته ورسي بالغ شي نو د هغوی نښې به څه وي؟ د دې باره کې شیخ سعدي رحمت الله علیه څه فرمایي؟ دغه ټول تفصیل به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. شیخ سعدي رحمت الله علیه بیانوي چې په ماشوموالي کې یو ورځ ما د یو عالم نه پوښتنه وکړه چې د انسان د بالغېدو څه نښې وي. هغه جواب راکړو چې کله د 15 کالو عمر ته ورسي نو په دغه دوران کې د هلک بلوغت شروع شي، یعنی هغه عمر ته داخل شي چې د هغه شهوت بیا راپاریږي. د دې نه پس بیا وایي چې دغه هوښیار سړي نورې نښې هم راته بیان کړلې، مثلا چې د واده خواهش پیدا کیږي یا په وجود کې داسې هورمون پیدا شي چې په هغې سره د انسان وجود په دغه عمر کې ډېر زیات گروت کوي، یعنی غټیږي او ښکلی کیږي، شباب د هغه په مخ باندې راځي. نو داسې وایي چې ډېرې نښې هغه ذکر کړلې او دې سره سره بیا هغه چې کله دغه ټولې خبرې بیان کړلې نو د دې نه علاوه یو بله خبره هم وکړله چې د انسان اصلي او حقیقي بلوغت په هغه وخت کې شروع شي کله چې هغه فکر وکړي چې ضرورت دی چې الله پاک راضي کړم، ځکه چې کومه زندګي ما تېره کړې نو دغه زندګي مې ښه نه ده تېره کړې، او بیا د دې نه پس د الله پاک جل جلاله د راضي کولو دپاره ډېر زیات کوشش کوي او دومره کوشش کوي چې هغه د دنیاوي مال ګټلو نه هم زیات کوشش کوي چې الله پاک راضي کړي. نو بیا وایي چې دغه هوښیار سړي ویل چې همدغه وخت وي چې د انسان عقل پوخ شوی وي، یعنی دا د بلوغت او د پختګۍ اخري درجې ته رسېدلی وي او دا د صاحب فهم یعنی د یو هوښیار سړي نښه ده. نو وایي چې کوم انسان کې دغه نښې پیدا شي نو داسې هم خبره پکې راځي چې دغه انسان د پیرۍ یا د بوډاتوب عمر ته نږدې شوی دی، نو په ده باندې بیا د پیرۍ یا د بوډا انسان خیال کول پکار دی، نه دا چې په ده باندې د ماشوم بالغ خیال ساتل پکار دی. یعنی دا بیا د 40 45 50 کالو نه چې کله واوړي نو دغه وخت کې د عقل دومره پوخ شي چې بیا په ده کې دغسې نشانې څرګندې شي. نو قدرمنو دوستانو، د نن ورځې دا معلوماتو چې موږ تاسو سره یو ښه اقوال ذکر کړل، یو جهان مننه. امید لرم ستاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي.